اول نفر به زمین د خبیث ملک سره به انشاءالله جهاد شروع کوو. خالي صلاح بدون له اسلحو څخه مونږ وکولی شو چې دا سترې امپراتوریانې ماتې کړو. اسلام آباد په پنجاب باندې انشاءالله چې مونږ د خپل سپین محمدي بیرغ جګ سي دا به انشاءالله لوی ارمان او لوی دغه وي انشاءالله. افغانستان باندې هر وخت عرضونه کوي او د امریکای غلام د د سره داسې جهاد روان لکه امریکا کفر یهود او نصارا سره څه کوو. او دا لومړی ځل دی چې دغسې عملیات ترسره کېږي د پاکستان مقابل. سم جواب اسلامي امارت جواب ورکړو. د بخښونکي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. نن د کابل په زړه کې فروشګاه ته راغلي وو. ومو غوښتل چې دلته د خلکو نظرونه او د دې خلکو احوال در سره شریک کړو، ځکه په ځینو رسنیو کې ځینې افواهات نشریدل، ویل کېدل چې په افغانستان کې ډېره ویره خوره شوې ده. خو الحمدلله موږ چې څه ګورو دلته ژوند ډېر عادي روان دی، له هغه هم ډېر بهتر روان دی. ځوانان ډېر په روحیه کې دي، ځکه د شنبې ورځ ده او د رد ظلم عملیاتو دوهمه ورځ ده چې دغه عملیات په ډېر ښه شکل باندې په پاکستان کې ترسره شو د اسلامي امارت له لوري، چې د پاکستان ډېر مهم مرکزونه، بیزونه، نظامي ځایونه د لومړي ځل لپاره د پاکستان په تاریخ کې د امارت اسلامي له لوري په نښه شو او هغه له منځه ویوړل شو. نن سهار په تورخم کې د فرضي کرښې تر څیرمه کمیساري چې کومه د پاکستانیانو موجوده وه هغه هم په نښه شوې ده او په بشپړ ډول باندې له منځه تللې ده. د وروستیو ارقامو له مخې چې نشر شوي دي تر اوسه پورې ډېری پوستې د تورخم په اوږدو کې او همداشان د ډیورن فرضي کرښې په امتداد کې ډېری سیمې د افغان امنیتي ځواکونو لاسته غورځېدلې دي او ډېری پاکستانی پوځیان په دې حملو کې وژل شوي او د ځینو جسدونه هم افغانستان ته راوړل شوي تر څو پورې د عبرت په توګه باندې نړیوالو ته وښودل شي چې څوک که غواړي چې زموږ حریم نقض کې زموږ په ولس باندې ظلم وکړي نو د هغې په مقابل کې موږ بیا دغسې عمل ترسره کوو. نن سهار مو چې ډېر مهم خبر ترلاسه کړ. یو بل خبر دا و چې د پاکستان F-16 جیټ الوتکه د افغان امنیتي ځواکونو د دفاع وزارت د مجاهدینو لوري په نښه شوې ده او هغه راغورځول شوې ده. موږ هم راغلو ځکه موضوعات ډېر پیچلي وو. غوښتنه مو چې راغلو راشو دغه سیمې ته او د خلکو احوال راواخلو چې دغه خلک په کومه روحیه باندې دلته ژوند کوي او د دې خلکو نظر څنګه دی د وروستیو پیښو په اړه باندې چې په پاکستان کې عملیات ترسره لومړی پاکستان له لوري افغانستان کې دلته ځینې د عام ولس کورونه په نښه شو، دلته ځوانان په شهادت باندې ورسېدل او وروسته بیا د یو څه ځنډ څخه وروسته افغان امنیتي ځواکونو بیرته د رد ظلم په نوم باندې عملیات ترسره کړي چې په اوس وخت کې پاکستاني پوځي رژیم ډېر له وارخطایۍ سره مخ کړی. موږ کوښښ کوو چې د دې سیمې له ځوانانو سره او همداشان چې دلته په کارونو باندې مصروف کوم خلک دي له دوی سره وغږېږو چې د دوی روحیه او ملاتړ په کومه کچه دی د افغان امنیتي ځواکونو سره. نور هم منتظر نه پرېږدم، راځئ خپله خپرونه پیل وکړو. السلام علیکم ورور سره مشه کده ان شاء الله په خیر ژوند په خیر تیری الحمدلله فضل کرالي خدا ان شاء الله من خوشاله اوسې. د کوم ځای
زه د کابل د چهاراسیا ولسوالۍ اوسېدونکی چهاراسیا ولسوالۍ اوس په کابل کې ښار کې د اوس په فروشګاه ته راغلی یم خریداري لپاره. کورونه ملته دي؟ کورونه هم چهاراسیا کې دي. کارونه په څه شي باندې مصروف یې څه کار کوي؟ د مصروف د ټیچنګ یم او نن راغلی یم او رخصتي مو وکړه. ډېر ښه، مننه، خوشحاله اوسېږي. اوس وخت کې لږ زره دا خلک په ویره کې داسې ویل کېده چې خلک لږ په ویره کې دي او بازار ته ډېر نه راځي، پاکستان سره جنګ روان دی. ستاسې څه نظر دی؟ خلکو کې ویره شته دی او که نه؟ که موږ چېرته فکر وکړو نو باید ویره ونه لرو، ځکه ټول موږ او تاسو عقیده چې دی اسلامي عقیده لرو، نو موږ باید دا ویره ځان سره ونه لرو تر څو ډار ولرو په خپل ذهنونو کې یا ځان سره. او په ټوله کې د اسلامي امارت داسې یو نظام دی فضل تعالی دی چې ولس ته ډار نه ده پرېښی په سترګو کې چې ولس باید وډار شي، داسې زمینه نه ده برابره کړې انشاءالله. فضل تعالی دی چې باید ولس وډار شي یا ولس د ډار احساس وکړي. نو موږ ټول الحمدلله د آرامي د امن احساس کوو. د کابل په هره سیمه کې چې وګرځې، دا نن تقریبا د 10 بجو نه راوتلی یم په دې خوا همدې ښار کې ګرځم، نو فضل تعالی دی ډېر امن احساس کوو. ډېر ښه، خوشحاله اوسې. واقعیت هم ځکه اسلامي امارت په وروستیو کې امنیت هم په کلکه باندې ټینګ کړی دی، او بل دا ده چې پاکستان ته ډېر غاښ ماتونکی ځواب هم ورکړی دی. نن ورځ چې موږ خبر ترلاسه کړو په ننګرهار کې د پاکستان جنګي الوتکه هم را نسکوره شوې ده چې پیلوټ یې هم نیول شوی دی. نو په دې خاطر باید ډاډه واوسېږي ټول هېوادوالو، هېڅ د ویرې ځای نشته دلته. بالکل بالکل باید ډاډه واوسي او په خپلو د اسلامي امارت په ځواکونو باندې دوی ویاړ وکړي، باید په دوی باندې اعتبار ولري چې دوی د دوی تضمین کوي، د دوی د ساتنه کوي، او په ده باندې موږ ټول ویاړ کوو ځکه داسې یو ښکلی اسلامي نظام لرو چې د ټولو ساتنه کوي. او دا لومړی ځل ده چې دغسې عملیات ترسره کېږي د پاکستان مقابل کې. او بیا په تیره بیا دا ډیره مهمه خبره ده چې موږ په اسلام آباد کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان د جوړېدو په تاریخ کې اسلام آباد په نښه کوو او هلته د هغوی مهم مرکزونه ولرو. بالکل همداسې دی. که موږ تاسو چېرته تاریخ ته توجه وکړو، تاریخ ته لږ ذره پام وکړو، نو هندوستان چې موږ تاسو ډېر یو پرمختللی هېواد دی او موږ تاسو ګورو چې ډېرې جنګي وسایل لري، دفاعي سیستم ډېر قوي دفاعي سیستم لري، نو په اسلام آباد یې داسې بمبار تر اوسه نه ده کړی. یعنې که موږ تاسو فکر وکړو نو په لومړي ځل باندې یا لکه څنګه چې تا یادونه ورته وکړه، اولین ځل د افغانستان اسلامي امارت و چې په اسلام آباد باندې داسې بمبار کړی دی. واک ماتونکی ځواب. واقعیت هم ځوانانو ته څه پکار دي استاده ستاسې په نظر باندې چې په دې وخت کې ځوانان باید څه وکړي؟ بالکل ځوانانو ته زموږ تاسو ټولو دغه پیغام دی، بالخصوص زما دغه ټولو ته پیغام دی چې دوی باید د اسلامي امارت تر شا ودرېږي، د دوی حمایت وکړي. او بل داسې خبرونه مثلا د کوم ځای کې چې کومه پیښه رامنځته کېږي، مثلا داسې خبرونه پخش نه کړي په رسنیو کې چې مثلا دلته کومه پیښه شوې. او بل ټولو ته مو دا پیغام دی چې باید په ښه ډاډ سره ژوند وکړي مثلا، او په خپل مثلا ذهنونو کې ویره ونه لري، له چا نه ډار ونه لري. او همداسې موږ تاسو افغانان ټول ماشاءالله غیرتي یو او غیرتي زیږېدلي یو، نو موږ باید په غیرت سره ژوند وکړو او له هېڅ مملکتونو څخه له هېڅ مملکت نه باید ډار او ترس ونه لرو، که هغه پاکستان وي که هغه هر مملکت وي. ځکه موږ تاسو که چېرته د اسلحو په لحاظ باندې وایو، که د مهماتو په لحاظ باندې وایو، کمزوري یو، ډېر کمزوري یو. که چېرته موږ د اسلام تاریخ ته وګورو، که د بدر غزا موږ تاسو یاده کړو چې هلته د بدر په غزا کې کفار 1000 نفره ول او زموږ تاسو مسلمانانو تعداد 314 نفره و، نو دوی تجهیزات هم ډېر کم درلودل. یعنې د تجهیزاتو په لحاظ باندې که وایو نو موږ تاسو څه نه لرو، ولې د عقیدې په اساس که وایو د اسلام له نظام وګورو نو موږ تاسو ډېر ویاړلی ملت یو او ډېر ویاړلی نظام انشاءالله چې لرو. بدون له شکه په دې یوه پیړۍ کې تقریبا موږ 3 سترې امپراتورۍ ماتې کړي دي، او خالي ساله بدون له اسلحو څخه موږ وکولی شول چې دا سترې امپراتوریانې ماتې کړو. په تېره روسیه چې کله موږ ماته کړه نو د هغې نه تقریبا 15 هېوادونه د استعمار د روسیې نه خلاص شو، او دا یو ډېره لویه لاسته راوړنه وه چې د ایمان په قوت او د افغاني غیرت په واسطه موږ وکولی شو چې دغه سترې لاسته راوړنې د هېواد په تاریخ کې ثبت کړو. ډېره زیاته مننه. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه. کور مو ودان، الله مو باعزت لره. ډېره زیاته مننه. ښه وخت الله مل. درنو لیدونکو، تاسې زموږ د دغه ورور خبرې واورېدلې. واقعیت هم په کار هم همداسې ده چې زموږ ځوانان د خپل دولت نه په تېره د اسلامي امارت نه ملاتړ اعلان کړي او په هر وخت کې د دوی ملاتړي واوسي، ځکه دغه زموږ هېواد دی او د افغانستان په 100% خاوره باندې اوس د اسلامي امارت ولکه ټینګه ده او سرتاره سري سوله امن په دې هېواد کې اوس موجود دی. او
تر اوسه پورې داسې څوک نه دی پیدا شوی چې دغه خاوره وننګوي او د دغې خاورې اوسېدونکي له ګواښ سره مخ کړي. بیا هم ښه راغلاست. دلته په همدې فروشګاه کې موجود دي، دلته له ځوانانو سره به خبرې کوو. دلته یو دوکاندار ورور دی، دلته سره به خبرې کوو. السلام علیکم. څنګه ښې کراري ده؟ خیر ژوند دې بخیر تېرېږي؟ الحمدلله له خدای راضي. ښه خو یې؟ کلاره کاروبار یې څنګه دی؟ شکر دغه ته لږ وړاندې راسه لیدونکي ته وګوري. لري انشاءالله. ښه خو یاستئ؟ د کوم ځای وروره؟ زه د کابل د سبز طرخیلي سم. د دې سبزي څومره وخت کېږي دلته مسؤل په کاروبار؟ تقریبا یو 2 کاله کېږي. 2 کاله. کارونه څنګه روان دي؟ الحمدلله ښه شکر کېږي. ډېره ښه ده. مننه. دکان خو دې خلاص کړی، خلکو دغسې ویره درلودله چې پاکستان سره مونږ جنګ لرو، ډارېدل نه راتلل بازار ته. ډېری خلکو داسې ویلې په رسنیو کې افواهاتو. مونږ ویل راشو چې دغه خلکو حال واخلو چې څنګه د وضعیت څنګه د خلکو چې ګورو عادي ورځ ده، خلک ځي راځي. نه مړه کلاره کلی ده الحمدلله، هېڅ خبره نشته. د تلفات ټوله خواته خواته انشاءالله هېڅ خبره نشته. ښه په ډاډه زړه باندې راغلی. ټول خلک چې دي ډاډه ژوند کې هېڅ مشکل نشته. او څوک یادوي نه خبیث ملک څوک یادوي؟ هغه خبیث اسرائیل ملک د هغه څوک څه کوي چې یاد کړي دغه. په تېر وختو کې څو ورځې وړاندې موږ افغانان رونه میرمنې ماشومان شهیدان کړل، بمبارې ډېر ظلم یې وکړ. او دغه ده چې بیا بېرته زموږ اسلامي امارت دغه ده چې بیرته به برید وکړه د ظلم په نوم باندې دغه عملیات ترسره شو. ډېرې پوستې لاسته راغلې. ستا څه نظر دی په دې اړه باندې؟ یاره خو زه دا وایم چې یو ملي قیام وسي او د عوامو ته که چېرته دغه وکړو نو انشاءالله چې اول نفر به زه یم چې د خبیث ملک سره به انشاءالله جهاد شروع کوو. د سره داسې جهاد روان لکه امریکا کفر یهودو او نصاراو سره څه کوو. علت یې څه دی چې دلته د عام ولس ته دلته په نښه کوي او راځي دلته بمبار کوي؟ مشکل څه شی دی ستا په نظر باندې؟ مشکل دغه ده چې افغانستان نه غواړي چې مستقل وي، نه غواړي سولې، نه غواړي امنیت وي، نه غواړي چې ارامه خلک ژوند وکړي. لکه دا د دوی خبیث ملکونه دا خو د ټول عمر د انګلیس او د امریکا جاسوس تېر شوی ده. هماغه د خپل د جاسوسي او د خپل دغه چې دی اوس په افغانستان باندې ټاپه کوي، په افغانستان سره دغه کوي. او دغه دی چې لومړی ځل د پاکستان د جوړېدو په تاریخ کې چې اول ځل د اسلامي امارت اسلام آباد بمبار کړ. تر اوسه پورې چا نو بمبار کړی. او بله خبره دا چې د نن ورځې خبر تاسو دا دی چې په ننګرهار کې موږ د پاکستان جنګي الوتکه چې 14 الوتکه و هغه هم را نسکوره. په دې اړه دې څه نظر دی؟ یاره او هغه ما ولید میډیا کې مو لید هغه چې و پیلوټ یې ژوندی نیولی ده. پیلوټ یې ژوندی نیول دا زموږ لپاره داسې یو غنیمت ده. نو دا غنیمت به د شکل سره دغه کړو چې داسې بېرته داسې تحفه غوندې ورنشي چې بېرته ورخوشي کړو. بېرته تحفه نه شي لکه هغه 3 نیوړ څه مخکې ول موږ ورسره دغه وکړو د هماهنګۍ په دغه باندې ورخوشه کړله 3 دانې او سنیت باندې. نو دغه خبیث چې ورته نیولی نو دا ژوندی بیا دغه نه کړي، د سره باید هغه کار وکړي چې هغه کوم کار چې د خو دولت یې که نه کړي مونږ ته را په غاړه کړي چې مونږ ورسره وکړو هغه کار. یعنې که دغه د دولت په ځای کې عام ولس ته وسپارلی شي، ستا په نظر باندې د حل به څنګه وي؟ یعنې زه خو دغه اوس تقریبا زه خپله نه راپوه شم تر 50,000 روپۍ په یکدم دولت ته یې ورکوم چې دا دې ماته راکړي. دا خبیث واقعیت هم ډېر ظالمان خلک ځکه زموږ د عام وګړو عام ولس قاتلین هم همدغه دي. ځکه همدوی راځي او دلته بمبار کوي. زما چې کله په خپل رسنیو کې هغه ویډیو کتلې د هغې ورځې راهیسته واقعیت هم زما خپله دومره غوسه راغلې وه چې څه چا له وسې چې څه کېږي که نه څه مې له وسې کېږي زه وایم چې هغه وکړم. ما لاس ته یو څوک راشي، زه یو خبریال یم، زه باید خپل احساسات څرګند نه کړم. خو ځینې وخت چې د وطن خبره راځي بیا هغه وخت کې خپل احساسات څوک نشي پټولی، نه شي څرګندولی. نو ستاسې څه حال په هغه وخت کې تاسې هغه ماشوم وکته، شاید کتلی مې په ویډیوګانو کې په رسنیو کې، ستاسې په هغه وخت کې څه حال و؟ نو ته باور په خدای وکړه چې داسې ټول د کور فامیل نه ده، داسې سترګې له زړه نه د اوښکو نه ډکې سوې، یعنې خوراک یې بس کړو او نه وایي الله اکبر هم سوی و، داسې یو 2-3 دقیقې تېرې وې روزه ماتې نه، یعنې ډېرې محسوسات پارېدلي. نو الله دې ورحمېږي، خو خدای دې داسې یو دغه وکړي چې انشاءالله چې اسلام آباد په پنجاب باندې انشاءالله چې موږ د خپل
سپین محمدي بیرغ جګ سي دا به انشاءالله لوی ارمان یا لوی دغه به انشاءالله که یو سرتاسري اعلان وشي د جهاد لپاره د پاکستان په مقابل کې ستا په نظر باندې څومره افغانان آماده دي چې ورشي ستا په شمول انشاءالله ټول آماده دي غټ وړکې ټول آماده دي انشاءالله ورځي خو زه اول دا زه خپله هم ورځم ولا چې نور چې نه دغه ورته کوو پوس یو ټوپک خو اخیستی شو چې ورسو نور سره خو مرسته کولی نور څه خو مرسته کولی شو وربسو یو مرګ د پوس یو ورځ راځي هره ورځ خو نه راځي افغانان خو ماشاءالله دغه ځي چې نه د مرګ قصه کې نه د ځوان قصه کې د پوسې پې ورځي هغه خو هغه خبیث ملک ته چې دغه یو ټکه پېږه پوسته هم درته خوشي کوي دغه هم درته کوي میډیا ورته چې کینې بیا باټې هم دوی وایي علت په څه کې ده زموږ افغانان وروڼه د جنګ نه نه ویرېږي علت په څه کې ده بیا په تېره د دغسې یو هېواد په مقابل چې کله جګړه شي هغې ته ډېر خوشحالي ستا په نظر باندې علت څه کې دی خو علت دا ده چې پاکستان چې ټول د دغه په تاریخ کې د جهان په تاریخ کې څه پاکستان چې ده داسې ښه تاریخ نه لري ځکه چې داسې ټول عمر شیطان بازي شیطانت یې کړی که جمهوریت کې و که امارت کې و پوس همدا شیطانت او رذالت دغه ده هغه رذالت او شیطانت چې ده هغه اوس افغانانو څه ده واقع سوی ده افغانانو ته نو افغانان اوس پې پوه سوي دي دوی د شیطانت او دوی په د رذالت په دغه باندې ځوان نسل ته د پیغام څه شی ده چې ځوانان په دې وخت کې څه کول پکار دي ځوانانو ته ولا پیغام خو دا ده چې اول خو موږ ورسره دغه نه کوله دوی سره نو ځوان نسل ته هم دغه دا ده چې مرګ یو ورځ راځي انشاءالله ټول به تیار شو دغه کله چې امر وسو په زور د لوی رب پې ورځو به نو مرګ خو یو ورځ راځي چې هر ورځ خو هر ورځ مړه کېدو نه خو دا یو ورځ مړه کېدل ښه دي سړی مړ شي ځوان نسل ته هم پیغام دغه ده چې انشاءالله چې خپل د وطن په دغه کې دفاع کې نه ده لکه څنګه چې شیخ صاحب امر وکړ فرض عین ده همداسې انشاءالله د خپل د وطن دفاع سره فرض عین ده په هر مسلمان باندې بیا په هر افغان باندې دا څه ده فرض عین راځي ژوندی اوسې ورور الله دې آباد لري خدمت شته په مخه ډېره مننه خوشحاله اوسې قاري صاحب ته راشه که نه ستړی مه شې څنګه یې ښه قراري ده بخیر ژوند دې بخیر تېرېږي شکر ده نوم دې څه ده قاري صاحب جمال شاه جمال شاه د همدې کابل یي او د دې کابل یو خیر او غزنی غزني ولایت یې غزنی ولایت څومره وخت کېږي دلته کابل کې اوسېږي کابل کې خو دغه یو هر وخت دلته یو بس کله کله ځو غزني ته دلته وظیفه لرم وظیفه لري چی مصروف یې بس مصروف خو دغه کتاب کې یو سفریه کې څوارلسمې او زه ساتونکی یو هو ډېره ښه ده بس خدای توفیق تاسو ته درکړي تاسې واقعیت هم زحمات تېرولي د هېواد لپاره د پاکستان په مقابل کې د رد ظلم په نوم باندې موږ د اسلامي امارت له لوري عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه پورې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري پاکستانیان ډېر ورخطا کړي دي هغوی د بار بار د ترکیې نه او همداشان په اوس وختو کې چې نن د عربستان سعودي نه غوښتنه کړې وه چې د دې د حل لپاره موږ غواړو چې د افغانستان سره کینو مذاکرات ورسره وکړو یو حل راوباسو ستا په نظر باندې دغه عملیات څنګه وو ځکه دغه عملیات د افغان ولس د دفاع په خاطر باندې ترسره شوي دي دغه عملیات څنګه وو د اوس وخت کې د ځوانانو په تېره د اسلامي امارت د ځواکونو روحیه څنګه ده بس امارات خو ماشاءالله بیخي ښه په وار ترې واخیست ښوونکی ځواب یې ورکړو پاکستان ته او پاکستان مرتد شیطان ملک ده چې په افغانستان باندې هر وخت عرضونه کوي او د امریکای غلام د امریکا د هر څه ورته وایي چې په افغانستان باندې هموار وکړي تېره شپه هم مجاهدینو ښه کار کړی ولو موږ هم دلته د کابل کې 2-3 ځایه بمبار وکړو هېڅ مشکل چې نه دي رسولي نو هلته هم دا بمبارونه چې کېږي ډېری چې زه ګورم په داسې ځایونو کې چې نظامي ساحې نه یو ځای چې مازې دوی وکولی شي چې رسنیو له لارې داسې ووایي چې والا موږ افغانستان موږ بمبار صرف یو نوم دپاره دی هو مازې نوم لپاره مو بمبار وکړو نو هلته مجاهدینو په سرحد کې هم سم ځواب ورکړلو د نن اسلام آباد کې هم مجاهدینو وکولی شو چې سم وارونه ترې واخلي او انشاءالله ته موږ اماده یو چې هر کله موږ ته امر وشي موږ پاکستان باندې ورځو او وړکای او غټ هم ټول اماده دي چې پاکستان باندې د دارې وځبي او ورته اخلي ما واخیسته هم ده بالکل اوس بالکل چې د باندې جنگ خاص ته سخته پیراسي نو امارات او ترکیه نه د مرسته غواړي ټول وخت او مرسته هغه هم د رمضان کې نو کله مرسته سره کولای شي ځکه چې په مسلمانانو باندې بمبار کوي مسلمانان ختمي په کورو باندې بمبار کوي قرآن مجید شهید کولو مدرسو باندې بمبار کوي نو دا د ډېر غلط هدفونه دي پوه غلط ځایونه موجود قاري صاحب ستا په نظر باندې پاکستان دا دولت ولې زموږ د افغانانو ډېر بد راځي علت یې په څه کې دی او افغانستان چې د افغانستان ترقي ته نه پرېږدي پاکستان
ټول وخت شیطان خبیث ملک ده که په تیر جمهوریت کې که وسولو نو افغانستان چې کله ترقي پر مخ کوي د ترقي ته نه پرېږدي او انشاءالله تعالی چې د دارې سم جواب اسلامي امارت جواب ورکړو نو د ټول وخت لخپاره به بیا دی داسې کارونه کړي زموږ ملت ولس هم همدغه غوښتل چې باید داسې یو جواب پاکستان ته ورکړل شي چې دوباره داسې جرأت ونه کړي چې په افغانستان باندې دغسې بریدونه وکړي هو ولس هم دا وایي چې بیا عمرا په افغانستان باندې داسې بریدونه ونه کړي او داسې سرتیري ونه کړي یو وار خو هم نه ده نه دوه واره ده نو موږ خپله چې اجازه وکړي خپله آماده یو امر نشته موږ ته چې اجازه وکړي موږ خپله پاکستان ته ورځو نور نه یو د بیې علامات بالکل همداسې ده زموږ ټول هیوادوال واقعیت هم په هر وخت کې چېرته د اسلامي امارت د مشرانو لخوا که چېرته امر وشي نو هر یو همدا وایي چې موږ آماده یو د جنګ لپاره او په هر وخت کې په هر ځای کې چې واوسي موږ کولی شو چې د خپل امر اطاعت وکړو او هغه خپل ځان باندې تطبیق کړو همیشه آماده یو د دې لپاره چې د پاکستان په مقابل کې وجنګېږو هر څه محترم ځوان نسل ته د پیغام څه شی دی څه باید وکړي په دې وخت کې ځوان ته دا نسل له چې باید دیني زده کړې وکړي او له اسلامي امارت سره اوږه په اوږه ودرېږي او داسې د خبیث پاکستان ملک ته هم دا اعلان ده چې باید ټول اوږه په اوږه ودرېږو موږ خو یو افغانستان یو قوم یو به درېږو یو له بل سره اوږه په اوږه باید ودرېږو نو پاکستان ته هم دا پاکستان سره باید چې پاکستان ته موږ له دې نه هم نور جواب ورکړو چې باید په افغانستان باندې بیا جرأت ونه کړي چې بیا خوشحاله اوسي الله دې آباد لره قاري صاحب ډېره مننه خوشحاله اوسي الله دې آباد لره درنو لیدونکو تاسې دغه ورور خبرې واورېدلې واقعیت هم زموږ ټول هیوادوال د پاکستان په مقابل کې د جنګ لپاره همیشه ورتل آماده دي ځکه د دوی هغه کړنې چې زموږ د ولس په وړاندې ترسره کړي د تاریخ په اوږدو کې واقعیت هم د یو افغان لپاره هم د زغملو نه دي درنو لیدونکو زموږ خپرونه همدومره وه تر بلې هغې چې زه حق مې ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم الله مو مل شه